خو چې کله ریزلټ ووتو او زما وټونه کم راووته نو زما په سر هغه ټیم کې داسې درد شو جي چې زه به تا ته څه ووایم یو کړس پکې وشو نو بس بیا زما دماغ کار نه کوله ملګرو به ما پورې غلي هم خاندله چې تا ته مونږ وایي چې زه چې ځو اوس ته بیا زه بېسوری یم که نه تا ډېره سیریس نو لکه زه ډېر په دیکو میکو کور ته لړم او لکه بیخي مې په سر دړو ډېر بېسوری. السلام علیکم ګرانو کتونکو د جے ایس ډي ټي وي نماینده جعفر شاه درویش یم او په مصري بانډه کې موجود یم. د الیکشن ګهما ګهمي ده او ګرمۍ ده. خلک چې دي نو څوک وایي ما ته ووټ واچوئ څوک وایي ما ته ووټ واچوئ. په دغه حوالې سره را سره د مصري بانډې وکالت استاذ موجود دی. دی هم یو کال ودرېدلي وو او الیکشن کې حصه اخیستې وه. دی سره به ګپ شپ هم لګو او د الیکشن په حوالې سره به تېنه مزیدار شعرونه مورو. چېرته ځئ استاد جي څنګه یې؟ خیر دی جي تاسو څنګه یې؟ وخت سات ښه دی جي روغ جوړ یې؟ شکر دی. دا راته استاد جي ته چې ولاړو څنګه مزې وه که نه او څه کیسه وه؟ الیکشن ریزلټ چې راتلو نو هغه څه کیسه وه بیا؟ هغه خو جي داسې کیسه وه چې زه کله ولاړم که نه نو ما به خامخا دعوت خلک ورکوي چاته وایي راوایي چېره مثال خبره ده ووټ غواړي که نه نو زه جي دومره خلک ولاړو بې اندازې چې زه به کوم کوڅې ته لړم او د کم چا نه ما تپوس کولو چې ما به وکتل هلته کې به څوک ولاړو خلک به مخکې نه تلي وو. مخکې نه به تلي نو ما به هغه ځای پرېښو ملګري هم راسره وو نو زه به د نه لږ مخکې نورو کورونو ته ما زموږ به دا وګورو چې هلته به لړم هلته به هم ولاړو جي نو سر به دې څه خوږم خو ډېر کورونه ما لکه کوڅې وکتې خو چې کم خوا به تلم نو څوک په ولاړو نو بس ما هغه دعوت نه شو ورکولی نو ما خپلو ملګرو ته ویم تاسو لږ ودرېږئ زه به یو شعر ولیکم بیا به واپسي وکړو. نو بیا هغه ټیم سره ما داسې شعر ولیکلو ویم ځای په ځای خبرې کېږي نن د ووټه چا نه وشلولې لمنې او چا نه کوټه. ځای په ځای خبرې کېږي نن د ووټه چا نه وشلولې لمنې او چا نه کوټه. ډېر ښه دی. زه چې کوم اړخ ته لاړ شم ډېر ګبراو شم ویم په ما باندې سکون کړي رپوټه. زه چې کوم اړخ ته لاړ شم ډېر ګبراو شم ویم په ما باندې سکون کړي رپوټه. ډېر ښه دی. مال او غریب بل ته په مینت زاری لګیا دی مالدار ښه دی اخیستي شکار د لوټه. ډېر ښه. او وکالته نور پردو کوڅو ته مزه خلک تنګ شو پتا اونه وایي څوک بلوټه. نو بیا ما یو سرنامه غوندې لیکلي وه جي ویم ارزی خبرې کېږي کور په کور چالو پریشن دی دا داسې الیکشن دی. ارزی خبرې کېږي کور په کور چالو پریشن دی دا داسې الیکشن دی. ارزی کې خوشحالی دی یو بل سره سیالی دی دروغ رښتیا جنګی وي د پلان کې ښه پوزیشن دی دا داسې الیکشن. ارزی کې خوشحالی دی یو بل سره سیالی دی دروغ رښتیا جنګی وي د پلان کې ښه پوزیشن دی دا داسې الیکشن. نو بس جي دې پسې ما لیکل نور کړي دي خو د پاټۍ په سطح دي نو بس نو استاد جي دا راته ووایه دا ریزلټ چې کومه شپه باندې راځي نو سړي سره ډېر ټینشن وي لکه اکثر چې مونږ به سکول کې په کومه ورځ به ریزلټ نو مونږ سره به ټینشن شي یو خو دا به څه کېږي او که چېرې دا پیل کېدو دا اعلان د اواز زما دې غوږ ته راورسېږي چېرته په ما څه چلو نه شي نو دغه څنګه برداشت مو کو؟ هغه خو جي لکه زمونږ دا ښه امید و چې مونږ سره کم خلک ګرځېده او چا مونږ سره په ښه واده کړي وه او ښه اعتماد مو پې نو لکه مونږ به وایي چې انشاءالله چې لکه زمونږ پیل کېده خو به بالکل نه وي. نو د پولې ټیشن کې زمونږ ناست وو تقریبا تر هغه پورې ناست وو چې تر کومې پورې شمار نه شوی. ملګرو به ما ته وایي زه چې ځو خیر د پته به ولګي خو ما به ورته نه چې ما ته ریزلټ نه معلوم شي نو زه داسې نه ځم لکه ما خو وایي زه به پاسېم خو چې کله ریزلټ ووتو او زما وټونه کم راووته نو زما په سر هغه ټیم کې داسې درد شو جي چې زه به تا ته څه ووایم یو کړس پکې وشو نو بس بیا زما دماغ کار نه کوله ملګرو به ما پورې غلي هم خاندله چې تا ته مونږ وایي چې زه چې ځو اوس ته بیا زه بېسوری یم که نه تا ډېره سیریس نو لکه زه ډېر په دیکو میکو کور ته لړم او لکه بیخي مې په سر دړو ډېر بېسوری ډېره مزېداره خدای پاک مې پردې ساتلې وې. هغه وخت کې یو نیم سلوټونه ډېر وو زه د کسان نه ولاړم او یو نیم سلوټونه ما اخیستي وو نو د خلکو نه بیا هم زه ډېر شکرګزار یم او د الله نه چې لکه زما بیا هم دومره خیال ساتلی خو بهرحال پاس شوی نه وم او لکه زما نه ډېر وټونه بل چا هم اخیستي وو. استاد جي دا اوس چې کوم خلک ولاړ دي په یو کوڅه کې درې ولاړ دي دوی ته به څه ویل غواړئ چې آیا صرف ودرېدل دي که نه مخکې بیا خو هم د خلکو په ښه راتلل پکار دي؟
نو بس جی دا خود لکه نن ما ته ډېرو خلکو ووایي چې ته ودرېږه او خیر ستا خرچې به مونږ وکړو او ستا هر څومره دغه چې دي مونږ به برداشت کړو خو ته ودرېږه الیکشن ته خو ما وی دا سر د درد دی او ځان ته لکه د بل غم نه په سر وم دا ډېر ګران کار دی جي لکه اوس خو به صرف سړی د خپل ځان او د خپل کور غم کوي ټینشنونه هم ډېر سیوا شوي دي که نه او چې کوم سړی ودرېږي او هغه پاس شي نو بیا د هغه په سر باندې دا ټول بوج چې دی نو دا د خلکو بوج به دی بیا وړي د خلکو خیال به ساتي ولې چې عوام ورسره ولاړ وي هغوی ورسره خپله دغه کړي نو بیا چې هغوی هم داسې څه منډه ترړه وي نو هغه به خامخا کوي لکه لازمي خبره ده چې بیا به خپل غم لږ کوي او د بل به ډېر کوي نو لکه دا خو ضروري خبره ده چې تاسو لپاره یو سړی خپل لوټ خرابوي او تا سره منډې ترړې وي نو بیا به ته هم ورسره وی استاد جي دا اوسني چې کوم کسان ولاړ دي دوی ته څه پیغام ورکړه چې آیا مونږ پې دونه باروسه وکړو ووټ ورکړو منډه تړه ورسره ووهو سبا بیا دی مونږ ته په ګوتو نه راځي څه پیغام ورکړه زه دوی ته به دا ووایم چې لکه خپل اخلاص هر سړي سره خپل وشړي کار دا ده چې لکه د خلکو کارونه هم پکې وکړي دا کم چې پاس شوي دي او کم لاس کې څه وي که نه نو لکه د خپل ځان خیال هم ساتل پکار وي او دې سره سره د بل ملګري د یار دوست د رور بی لکه خامخا چې څه منډه ترړه وي څه دغه وي نو پکار ده چې ورسره خپل همت وکړي او ورسره صحیح ده جي بالکل جی د ځان خیال هم ساتي خو ټولې پیسې ځان ته مه وښې څوک چې پاس شوي دی چا په لاس کې څه کار دی مهرباني وکړې د کلي دپاره څه وکړې د چم ګاونډ دپاره څه وکړې یوازې خپل خاندان ته هر څه مه راکاږې او خاص کر د خپل ملک دپاره څه وکړې نو دغه خبرو باندې مونږ ته راکړې اجازت ښاد او آباد بریالي اوسئ د لوی الله په امان